ما ته موږ ماشوم لوی کړی اوس ته موږ ته مسخې ما ستا د نیا نه زده کړی چې تجوید چاله نه ښځو ته خو توبه وباسه دا خو شکر دی د بناتو مدرسې راغلې یو بوډۍ ښځه ما ورته ما ته قرآن شریف مونځ تېر کړه زه یې ماشوم لوی کړی وم زمونږ خدمت یې کړی و ښه ښځه وه خدای دې وبخي نو ما ته یې نه تېروم ما ته وایي ماله راځي مې تاله راځي نو ما ته خو تېر کړی زه خو درنه زده کړم یا خدایه نو چې قرآن شریف یې شروع کړه نو هغه مانجې پکې وکړه که نه چې توبه وباسه الحمدو زما یې حیله خو دې ډغره ورکړه لله خې الله نوم غلط شو رب العالمین نه رحمان نه رحیم د خدای دې بې خو باسه کافره شو چې خدای ته وایي نه رحمان نه رحیم دا څه وی بیا غلط دی مونځ ما ته څه وایي ګوره هغه په خپله غلطیا ما دا نه چې ما ته ټیک مې حقیقت دی چې زما نیا قاریه وه ځکه زموږ د باباجي پلار چې و مولانا محمد اسماعیل صاحب شیخ هغه قاري و د قرآن شریف مولانا شمس الحق افغاني صاحب به وی چې د هغه په شان ښکلی قرآن ما په دیوبند او په انډیا کې هم د چا نه نه دی اورېدلی د هغه استاد ښایسته قاري و بهترین نو مې هغه خو د هغې نه زده کړی دی قرآن شریف هغه خو قاریه وه نیم کلی اوس شاګردانې دي اوس په هغې نو دا اوس الحمدلله د دې قاریانو او د دې علماو برکت شو چې قرآن یې په صحیح طریقه باندې طالبانو ته مخ او علماو ته یې مخ او زنانو ته یې مخ نو تلاوت به کوئ که خیر انشاءالله